السلام علیکم ګرانو دوستانو. په وایمو کې یو نوی اپډیټ راغلی ده، غواړم چې تاسو سره شریک کړم. کوم چې تاسو وینئ دا پورته نوی سیسټم چې کوم ده، پلیز کمپلیټ رجسټریشن آف روشن نمبر بیفور 1/1/2023. مثال دا کوم نوی رجسټریشن د هغسې باید ټول کمپلیټ کړئ د 1/1/2023 کال د مخ نه. پوه شوې؟ نو هغه څرنګه کمپلیټ کړو، زه تاسو ته له سره تر پایه ښیم. نو خدای دې وکړي چې ټولو ته پوره معلومات ورسیږي او ټول خپل وایمو راجسټر کړي. که د یو تېر مثال دویمه میاشت را شروع شي، نو بیا هم وایمو کار پرېږدي تر څو چې مو دا سیسټم نه وي فعاله کړی. نو اسانه ده، تاسې خالص څه رقم زه کوم هغه رقم خپلو موبایلو کې کوئ، نو په اسانه سره به دا رجسټریشن سرته ورسوئ. وایمو چې مو خلاص کړه، هغه پورته دغه نه ده، د سکین فینګرینګ چې لیکلی دا به کلیک کړئ. فینګر فرینډس وبښئ، سکین فینګر فرینډ داسې هم دا کلیک کړو، دا پاڼه به راواړي. پوه شوې؟ دغو کې چې کوم لیکلي دي چې مثال د افغانستان چې کوم ټیلی کومونیکیشن چې ده، هغو په دواره باید چې ټول چې دا کسټمر دي روشن دي، هغه ټول باید چې فینګر پرینټ یې ور ولېږي. دغه د افغانستان له سیسټمه سره هلته سیف کېږي، دلته نه. کوم چې مسافرونه دي بهر ملک کې دا نه پاته کېږي. دا کوم فینګر پرینټ چې ده، دغه د افغانستان له حکومته سره هلته سیف کېږي. پوه شوې؟ نو دلته چې کسټمر هاف ټو فورورډ دیر فینګر پرینټ، مطلب دا کوم کسټمر چې څوک چې دا وایمو استعمالوي ټول باید چې دا ویریفیکیشن وکړي، کوم رجسټریشن چې دا وکړي. له دې پرته وایمو بیا کار نه کوي، بندېږي. پوه شوې؟ ان order to comply with the new regulation we need to take your finger thumb. مثال دا نوی چې کوم ریګولیشن د حکومت لخوا چې کوم سیسټم راغلی، ریګولیشن راغلی، باید په هغو کې تاسې ګوته لګېدلې د وایمو په دو سیسټم کې. نو په دو کې ډارېږئ مه، تاسې ووایئ چې موږ بهر ملک کې اوسو، لا په دلته دغو حکومت سره به دا موږ پوره معلومات سیف شي. هغه هېڅ معلومات دلته نه ورته کېږي، دا ټول د افغانستان له حکومت سره هلته سیف کېږي، د روشن والو سره. پوه شوې؟ حکومت سره هم نه، د روشن والو سره. You can easily do that with your own phone. مثال خبر دا کوم فینګر پرینټ چې اوس موږ ورلېږو، دا موږ په خپل ټلیفون کې لینک چې موږ ورلېږلی شو. پوه شوې؟ بل دې چې ضرورت نشته. Please complete this step in order to use your number. مثال دا کوم نمبر چې تاسې دلته اوس خلاصه کړې ده، دا کوم ټلیفون چې دلته غواړئ چک واسي، نو دغه پاڼې باید دغه کته نیکسټ به ووهئ. دلته اوس تاسې ته درښیي چې په څه رقم به تاسې خپله د ګوتې نقشه څوړ به ګوته ورته نیسئ، څوړ به عکس ورلېږئ. دلته چې څوړ ښکاروي اوس دغه رقم please place your right finger as shown behind your phone. مثال د ښي لاس دغه کومه ګوته چې ښکاروي، دغه ګوته د ښي لاس ګوته، دغه به دغه رقم ټلیفون ته ونیسئ، له دغو پاڼې بعد بله پاڼه راوړي، عکس اخلي، عکس پرې واخلئ، پرې ور ولېږئ. Make sure you use a white background and the line of your finger are clear and visible. چې کله تاسې مثال د خپلې ګوتې عکس اخلئ، د ګوتې شاته چې کوم بیکګراونډ چې کوم ده، شاته کوم ځای چې ده، هغه باید چې سپین وي، تر څو د تاسې د ګوتې دا خطې چې کومې دي هغه صافې راشي. پوه شوې؟ لکه دیوال چې رنګ لګېدلی سپین وي، نو دیوالو باندې دا ګوته درته کېږدئ، اتې عکس واخلئ. له هغو بعد دا کته چې کوم ده سکین فینګر فرینټ، دا به دا کلیک کړئ. وینئ دا رقم خلاص شو. زه دلته خپله ګوته دا ورته نیسمه، لکه څرنګه چې ښوولی وو چې ټوله کې راشي. یو منټ وښي ډېر، ما ټوله ګوته دا رقم کې راوستله. صاف نه راغی. پوه شوې؟ زه بیا یو عکس ورلېږم. اوس صاف راغی انشاءالله. دا به کار وکړي ځکه چې ما فینګر پرینټ اوس کې ښکارېږي. پوه شوې؟ که بیا هم صاف نه ښکارېدو، دا فلش بند کړئ. زه ور بیا کوشش پرې کوم، ریټیک دا فلش چې کوم خلاص و هغه مې ور بند کړو، بیا دلته په دیوالو باندې ږدم.
یو عکس صاف عکس به رقم کم ګوته لنده وه هغه وچه کړئ پوره ګوته اخلم لکه څنګه چې دوی سیسټم کې ښکاره و دا ور صاف نه راغی فلش چې کوم خلاص و هغه پېښو نو کله چې فلش وي هغه رقم چې واخو دلته نږدې ګوته درته کېږدي هغه تر ټولو ښه د دیوالونو دغه سپینه کپړه لا په سپین بالښت باندې نو بیا یې دا رقم عکس واخلئ انشاءالله چې دا به صحیح شي نه بیا هم نه سمه په منځ کې یو ځل سم شو خو هغه ما بېرته ړنګه کړه دا دارې وارې خلم انشاءالله دا کیمرې شاته کوم صاف نه و هغه ځای صاف کړي صحیح شو دا وارې مې واخیستو انشاءالله زه ورلېږمه دا کته نیکسټ به ووهئ بیا ما فینګر هغه کې کارېږي نشانې چې کومې دي که یې بیا بېرته هم نه واخیست خو بیا له سره چې بیا ورلېږلی شئ د ښي لاس د هغې ګوتې نو انشاءالله چې عکس به کلیر راشي صاف به راشي که نو ما خو لاس لږ ښورېدو شاته جای هم سم نه و ټلیفون کیمره مې هم نه درسره سمه نو له هغه وروسته وبښئ ډېر ما ټلیفون کې برق کم ده ځکه بند شو نو دا کته نیکسټ به دا یې ووهئ اوس دلته لیکلي دي تhank you for sending your registration نو تاسې چې مننه کوو چې تاسې راجسټریشن هم راولېږو دا ګوتې عکس چې کوم د هغه هم راولېږو our team will verify it and active your number as soon as possible زموږ ټیم چې کوم د هغه به دغه ویریفای کړي او ستاسو نمبر به زر بېرته اکټیو کړي نو انشاءالله تر 2 غنټو تر 6 غنټو پورې وخت پې لګېږي زر دغه سیسټم بېرته فعاله کېږي نو دغو کې ډارېږئ مه مثال خبر کوم مشکل نشته پکې او که بیا ونه شو بیا ما ته په دغه وټساپ باندې تاسو میسیج کولی شئ انشاءالله چې بیا زه کمپنۍ والو سره ډایرکټ بېرته نیسم او کوم چې عکس ما واخیست وینه په منځ کې یو تک تور وخاله بیخي هغه ګوتې نه ښکارېده دا اوس چې ما ور ولېږم کېدای شي بېرته کینسل شي ځکه چې ګوتې کومې نښانې چې وي هغه صافې نه رالې فلش مه بندوئ د لاندې یو کاغذ ته کېږدئ ګوته پرې کېږدئ د ټلیفون چې نه ښوري دا رقم لا ټلیفون بل چاته ورکړئ چې ګوته صافه کې راولي موبایل سکرین چې دغسې کلیک کړي اتې د عکس واخلي اتې دغسې ور ولېږئ دا کلوز ووهئ بېرته به شاته راوړي که نو دا ما موبایل نمبر هم ښکاري په دغو نمبرو وټساپ راته کولی شئ کوم ډالر پکار ولا په انډیا کې سر مشکل دی وایي مه ولرئ نو دا بل د موږ یوټیوب چینل چې کوم د پښتو آل ټیپس په دغو کې دی وایمو په باره کې د هر شي په باره کې ویډیوګانې جوړې کړي دي تاسو کولی شئ چې هر څه مشکل ولرئ هغو باره کې ویډیوز ته لا کومنټ راته کولی شئ انشاءالله زه ویډیوز بېرته درته جوړه کړم تاسو مشکل حل شي نور په الله سپارم او دا کوم یو د یوټیوب چینل ته پښتو آل ټیپس دا له ملګرو سره هم شیر کړئ سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او دا د ګنټې چې کومه د هغه هم سره کېکاږئ نو چې کومې زه نوې ویډیوګانې ور اچوم د وایمو په باره کې نور کوم نوي معلوماتو نو تاسو ته به زر رسېږي